سلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن ورځې موضوع مو د شهوت پاړول او د انزال مراحل. په دې کې عموما خلک مشکلات لري. ښځه پوښتنه کوي چې د میړه مې چیشي خوښ دي، څه رقم زما د میړه جوړښت څه رقم دی. نارینو ته سوال پیدا کېږي چې د ښځې څه رقم دي، ښځې څه رقم انزال کېږي. نن به د شهوت پاړول او د انزال مراحل ووایو چې انزال څه رقم یو مراحل لري یا څه رقم یو شی ده چې منځته راځي. یعنې نن موږ انزال تاسو ته معرفي کوو. وای پخوا جنسي رابطه مخکې له دې چې د انزال مراحل تاسو ته تشریح کړو، یو څو بحثه به د جنسي روابط اړوند وکړو. وای پخوا کې جنسي رابطه داسې وه چې د اولادو د پیدا کېدو یو وسیله وه. خلکو کول او د جنسي رابطې څخه خوند اخیستل، د جنسي رابطې اړوند خبرې کول د جهالت په زمانه کې ډېر یو غټ عیب و او ډېره لویه ګناه و، شرم و. خو کله چې اسلام دین راغی، هغوی په اسلام په دین کې په ډېر واضح توګه د جنسي مسایل تشریح کړل او ډېر محرم مسایل په اسلام کې تشریح شول. یعنې مخکې له اسلام او په پخواني وختو کې د جنسي اړیکو اړوند خبرې ډېر یو شرم او ډېر وحشتناکه پایلې درلودلې. د ګناه احساس په انسانانو کوه او ډېر بد شی و. وایي بې له اولاد پیدا کولو جنسي رابطه پالل او خوند ځینې اخیستل دا په نړۍ کې بد و، خو د اسلام د راتګ سره دا یو عامه خبره سول او خلک په دې وتوانېدل چې د جنسي روابطو اړوند بحثونه وکړي. وایي جنسي مشکلات که په روابطو کې جدي ونه نیول سي نو دا د ډېر جدي عاطفي مشکلاتو سبب ګرځي. د عاطفي مشکلاتو څخه مطلب د که یو ښځه یا نارینه ښه جنسي رابطه سره ونه لري، د جنسي رابطې اړوند معلومات ونه لري او دا اړوند هېڅ علم ونه لري، نو جنسي مشکلات د عاطفي مشکلاتو سبب ګرځي او عاطفي مشکلات د دې سبب ګرځي چې موږ طلاق ته ودرېږو او سره جلا سو. نو موږ باید د جنسي مسایلو اړوند علم ډیر کړو او اړوند یې مطالب ولولو، روانشناسان واورو چې جنسي رابطه واقعا څه ده. لکه نن چې موږ غواړو تاسو ته انزال در وښیو چې انزال یعنې څه. زه په پښتني ټولنه کې لومړی روانشناسه یم چې د اړوند بحثونه کوم او په ښځو کې دا اړوند بحثونه زموږ بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها کړي دي، بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها کړي دي. هغوی خاصې وي او دا اړوند یې بحثونه کړي. خو وروسته زموږ په پښتني ټولنه کې دا ډېر یو سخت کار و، ما شروع کړي. یو شی چې ډېر زه دې خپل د فعالیت وروسته متوجه شولم، پښتانه ډېر طریقې خوا دي، ډېر پرمختګ یې خوښیږي. یعنې زما د ویډیوګانو سره د خلکو غبرګون داسې نه و چې څه رقم، یعنې لکه په نورو ټولنو کې چې د اړوند په اول وختو کې بحثونه ډېر عیب او ګناه وه. راځو د شهوت پاړولو اړوند خبرې کوو او وروسته بیا د انزال مراحل تشریح کوو. شهوت د جنسي خواهش څخه شروع کیږي. که جنسي خواهش نه وي نو شهوت هم منځته نه راځي. جنسي خواهش یعنې یو شخص د جنسي رابطې اړوند خیالونه، هیلې او جنسي رابطې ته یې زړه غواړي، دې ته جنسي خواهش ویل کیږي. وایي د ډېرو خلکو مشکل دغه دی چې دوی جنسي خواهش نه لري، نو په دې خاطر یې جنسي رابطه خرابه وي، دا که د ښځې د خوا وي که د میړه د خوا وي. وای کله چې جنسي خواهش راسي نو جنسي رابطه شروع کیږي. فقط په فکر کې مو هم جنسي خواهش رالی نو ستاسو جنسي رابطه شروع سول. دوامه مرحله کې وای جنسي تحریک یا شهوت پورته کیږي، شهوت منځته راځي. وای د تحریک یا شهوت پارولو وخت کې د نارینه او ښځې بدن په فیزیولوژیک ډول فرق سره لري. په دوامه مرحله کې یعنې د تحریک په وخت کې کله چې شهوت راپورته کیږي، نارینو کې د تناسلي الیه شخوالی راځي او په خصیو کې د حجم ډیروالی راځي، یعنې د دوی خصي یو څه حجم یې ډیر سي. وای په ښځو کې د تناسلي الیه لوندوالی راځي او په سینو حجم یې ډیر سي، د سینو اندازه یې ډیره سي. وای که چیرې جنسي رابطه موږ جدي ونه نیسو نو موږ به د مشکلاتو سره مخ سو. نو تاسو کوشش وکړئ د نن ویډیو واورئ ترڅو دا زده کړئ چې انزال څه ته وایي. وای که چیرې جنسي رابطه
د مشکل سره مخ سول نو تاسو ښه انزال ته نه رسیږئ. خو که تاسو جنسي خواهش مو سم و، جنسي تحریک مو سم و، شهوت مو سم و، نو بیا تاسو کولی شئ ښه انزال ته ورسیږئ. دا همیشه په یاد ولرئ. که ته نارینه یې باید خپل میرمن دې ته آماده کړې چې هغه ښه جنسي خواهش یې پیدا سي او بیا یې جنسي تحریک که بیا نو راسه د هغې سره جنسي رابطه ونیسه چې ته خوند ځینې واخلي او دا خوند ځینې واخلي. نو په هغه جنسي رابطو کې چې میرمن هم منظم خوند واخلي او میړه هم منظم خوند واخلي، دا د دې سبب کیږي چې دواړه خوا په ډېر عمیق توګه خوندور خوند انزال کې. راځو درېیمې مرحلې ته. درېیمه مرحله، اوله مرحله تاسو ولیدل چې جنسي خواهش راپورته کېدل و. دویمه مرحله چې د تحریک یا د شهوت راپورته کېده و. درېیمه مرحلې ته راځو، د انزال اوج. انزال څه ته وایي؟ د انسان بدن سر دی، سینې راځي، ملا راځي او بیرته لګن راځي. لګن هغه ځای چې موږ پر کښېنو، پکښې ولاړېږو یا حرکت کوو، دغه کنټرولوي. دا زموږ د لګن په ناحیه کې انزال داسې یو شی دی چې د لګن په ناحیه کې نارینه او ښځې یو خوند احساسوي. دغه ته انزال وایي. د انزال اوج په ښځو او نارینو کې متفاوت دی. نو راځو چې په د انزال اوج په ښځو او نارینو کې څنګه متفاوت دی تاسو ته یې وایو. اول، د انزال تعداد. وایي ښځې په جنسي رابطه کې امکان لري څو ځله خوند احساس کړي، تحریک سي، خو نارینه یو ځل خوند احساسوي او بار بار خوند نه احساسوي. وایي د انزال وروسته د لیرېوالي حس نارینه پیدا کوي او بیا انزال ته یې زړه نه کېږي په هغه ګړي. خو دغه د بیا انزال ته کېدو زړه په نارینو په سن پورې اړه لري. ځوان طبقه کې څو دقیقې وروسته نارینه کولی سي ځان آماده کړي او بیا جنسي رابطه ونیسي، خو سپین ږیري ځانونه نسي آماده کولی. سپین ږیري چې یو پلا جنسي رابطه ونیسي، بیا یوه هفته بعد یې زړه ورته راپورته کېږي. راځو دوهمه مسئله په انزال کې د انزال ډولونه دي. وایي ښځې څو ځله انزال تجربه کوي او څو ډوله خوندونه په انزال کې تجربه کوي. کله یو رقم خوند ورکوي، کله بل رقم خوند ورکوي. نارینه فقط یو رقم خوند احساسوي چې هغه پر انزال باندې ختمیږي او یو رقم خوند همیشه احساسوي. خو د ښځو دنیا فرق لري، لکه ما چې په نور ویډیوګان کې درته ویلي وه، لکه سپوږمۍ داسې ده، رقم به رقم حالات ځان ته نیسي، نو انزال یې هم همداسې دی. درېیمه مرحله انزال او زده کړه ده. وایي ښځې ښه انزال دپاره چې ښه انزال ته ورسېږي، دوی زده کړې ته ضرورت لري. وایي یعنې انزال لپاره ښځې و وخت ته ضرورت لري. هغه نوې ناوې چې یو کور ته راواده سي چې د جنسي رابطو سره دا نه یې اموختنه، نوې مشترک ژوند ورته، نو بیا دوی انزال ته نه رسیږي او په هغه کچه چې د میړه یې تمه یې، دوی و هغه انزال ته یې هغه خوند و میړه ته نسي ورکولی. خو دغه وخت کې وایي که په د واده په اولو درو یا شپږو میاشتو کې ښځه انزال ته ونه رسیږي، خوند ورنه کړي، نورماله دی. خو که چیرې دا مسلسل سي، نو بیا دا د اندېښنې وړ دی او تاسو کوشش وکړئ خپل د ښځې تداوي وکړئ. یعنې په ښځو کې انزال داسې دی چې د دوی په جنسي تجربې پرې اړه لري چې دوی څومره په جنسي رابطه کې تجربه لري او څومره زده کړه کوي. هر څومره چې تاسو ښه جنسي رابطه زده کوئ، اړوند معلومات وایاست او ښه جنسي رابطه نیسئ، نو ستاسو میرمن په ښه توګه ستاسو سره انزال کېږي. خو نارینه وایي داسې یو جوړښت نه لري. نارینه بې له زده کړې هم کولی سي ښه انزال ولري. د انزال څلورمه موضوع ده، د انزال لپاره وخت. ښځې د انزال لپاره وخت ته ضرورت لري، مخکې له دخول څخه و تحریک ته ضرورت لري. نارینه و داسې یو شي ته ډېر ضرورت نه لري، بلکې نارینه ډېر ژر تحریکېږي او خپل رابطه مخته وړي. وایي 10% ښځې په نړۍ کې د جنسي رابطې د دخول پر وخت باندې خوند ته رسیږي، خو نورې ښځې دا خوند ته نه رسیږي او هغوی د خپل میړه څخه کار ته ضرورت لري تر څو دوی ته وخت ورکړي او دوی انزال ته آماده کړي. بل راځو، وایي نارینه داسې یو ضرورت نه لري، بلکې هغه سیده و جنسي خوند ته ځي او هغه څه چې غواړي ترلاسه کوي. شپږمه موضوع ده، وایي د انزال وروسته د تحلیل مرحله ده. وایي په دغه وخت کې د انزال وروسته انسان آرامش ته رسیږي، خالیتوب احساس کوي او د خوب احساس کوي. ښځې د انزال وروسته غېږې نیول او توجه او مینې ته ضرورت لري. نارینه د انزال وروسته و سکون ته ضرورت لري چې آرام وکړي. په دغه وخت کې وایي د نارینه مینه و میرمنې ته ثابتوي.
چې ته پر میړه څونې ګرانه یې. یعنې هر میړه چې د جنسي رابطې وروسته خپل میرمن په غېږ کې نیسي هغې ته وخت ورکوي دا یعنې هغه ته ګرانه ده. خو که وخت نه ورکوي او ځینې لرې کېږي دا یعنې نارینه غفلت کوي او دا باید زده کړي چې د خپل میرمنې سره د جنسي رابطې وروسته لرې نه سي.